زرینو کرښو ته ښه راغلاست. په نن زرینو کرښو کې به د نامنظمو خلکو بهانې او هلې در واورو. ځینې خلک د وخت په ارزښت باندې له پوهېدو سره سره بیا هم د هغه د تنظیم په هکله بې غوره وي. کله دوی څخه د دې کار لامل وپوښتل شي نو کیدای شي لاندې 15 ځوابونه درکړي. د وخت د تنظیم لپاره وخت نه لرم. یو کس په ځنګله کې ونې وهلې خو تبر یې ډېر پس و. یو بل سړی په لاره تېرېده او دغه حالت یې ولیده نو ورته یې وویل ای زوراوره ولې خپل تبر نه تېروې؟ سړي په جدیت ور غبرګه کړه ته مې نه وینې چې زه په کار باندې تر کومې اندازې مصروف یم؟ معنا ده چې د تبر تېرولو ته هم وخت نه لرم. هر څوک چې وایي زه د وخت تنظیمولو او اداره کولو ته وخت نه لرم حالت یې د همدغه سړي په شان دی. که چیرې تبر تېره کړې وای نو د ونې غوڅول به ورته اسانه شوی و. کم وخت به یې مصرف شوی و، د ستړیا مخه به یې نیول شوې وه او د بلې ونې د غوڅولو لپاره به پرمخ تللی و. همداشان د وخت تنظیمولو به ستا د کار په چټکۍ سرته رسولو کې مرسته وکړي. د ستړیا مخه به دې ونیسي، طبیعي راحت به دې په برخه شي، له کار څخه به فارغ وخت ترلاسه کړي. داسې به انګیري چې ګواکې هیڅ کار دې نه دی کړی. دوهم وای نور مې نه پرېږدي چې خپل وخت تنظیم کړم. دا یوه ډیره اسانه او ساده خبره ده چې خپله ټوله پړه په نورو واچوو، خو دا واوره چې ته خپله د خپل وخت مسؤلیت لرې. نورو ته د دې چانس مه ورکوه چې خپل کارونه ستا په مټ سرته ورسوي او له تا څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. خپلې دندې ته متوجه شه، وخت ورسره پرتله کړه او ګټه ځینې واخله. په نتیجه کې ځان په راحت کړه او عاید دې زیات کړه. که چیرې خپل وخت تنظیم نه کړې، د خپل ځان لپاره اهداف ونه ټاکې او د ترلاسه کولو لپاره یې پلان جوړ نه کړې، نو ټول وخت به د نورو په چوپړ کې اخته یې. د نورو کارونه به سرته رسوي او په لوی لاس به خپل ځان د نورو د لاس اله کړې. دریم وایي د اهدافو لیکل او پلان جوړول وخت ضایع کوي. که چیرې وغواړئ د څو شپو لپاره سفر وکړئ نو ته به تر ټولو لومړی څه کار کوې؟ څرګنده ده چې ته به د خپل سفر لپاره پلان جوړوي، وسایل به برابروي، اړینې جامې به تیاروي، کیدای شي ځینې کتابونه هم له ځانه سره واخلي، د لوبو سامانالات هم سنبال کړي. ځکه مخکې له دې چې هر سفر تیار شي ته ډیر وخت لري چې باید په زده کړه یا په لوبو یې تیر کړي، نو همداسې په پلان سره باید پر مخ ولاړ شي. که چیرې ته د ورځې د 1 ساعت لپاره کاري پلان جوړ کړي او تا ته دغه کاري پلان 2 ساعته اضافه وخت په لاس درکړي، نو ته به په کال کې 230 ساعته اضافي وخت ولرې. نو ته کولی شي چې دغه غنیمت وخت په نورو کارونو کې مصرف کړي، لکه د اولاد تربیه، د کورنۍ چارې او نور شخصي کارونه. څلورم وایي زه په پاڼه کې د پلان لیکلو ته اړتیا نه لرم، ځکه زه پوهیږم چې څه باید وکړم. داسې پوره حافظه د چا سره ده چې پلانونه ټکی په ټکي وساتلی شي. ته که په خپل ذهن باوري هم وي، خامخا ځینې مهم کارونه له یاده وباسې. ته باید خپل افکار او اهداف ولیکې، په یوه پاڼه باندې خپل وخت منظم کړې. په دې سره به ته ډېرې لاسته راوړنې ولرې. د کارونو اجرا کول به په تا باندې نه بوج کیږي. ته به په ډېرې اسانۍ سره خپله دنده پر مخ بیایې، ځکه چې ستا عقل ټول هغه شیان چې باید په یاد دې ساتلی وای په یوه پاڼه کې دې پریښی. اوس نو ته په ښه وړتیا سره خپل کار ته متوجه کیږي، په خپل ټول توان سره در سپارل شوي کار سرته رسوي. 5 وایي ژوند یو پرله پسې کړاو دی، څنګه خپل وخت منظم کړم؟ خپل وخت منظم اداره کړه، ستا کړاوونه به پرې سپک شي. په پرله پسې توګه خپل وخت ته کلکه پاملرنه وکړه، ستا ستونزې به نورې هم لنډې شي، تر دې چې په یوه تن کونج کې به ستا تکلیفونه راغونډ شي. موږ دا نه وایو چې د وخت منظمول او اداره کول به ټولې شته ستونزې له منځه یوسي، بلکې وایو چې د وخت تنظیم به ستاسې ستونزې لږ تر لږه هوارې کړي.
نو تر ډیرو ستونزو خو لږې ستونزې کمولی شي. دا و د نن ورځې زرینې کرښې، تر بیا د خدای په امان.